د غازی امان الله خان د واکمنۍ د اعلان وینا. د افغانستان معظم ملته، ما د پلار د شهادت پر وخت په کابل کې د سلطنت وکالت په غاړه درلود. اوس د هماغه اصالت له مخې د امانت دغه دروند بار متوکلا او متعصما په غاړه اخلم. زما ګران ولسه، زه دا پوځي جامې تر هغې نه باسم چې څو مې خپل مور یعنې وطن ته د خپلواکۍ جامې چمتو کړي نه وي. تر دې وروسته هیڅ بهرني ځواک ته اجازه نه ورکوو چې د یو ویښته په اندازه هم زموږ په چارو کې لاسوهنه وکړي. کله چې ستر ملت زما په سر د پاچاهۍ چوغه کېښودله، ما ژمنه وکړه چې د افغانستان دولت به د نورو نړۍ د خپلواکو قدرتونو غوندې په کورنیو او بهرنیو چارو کې آزاد او خپلواک وي. د افغانستان خلک به د قانون تابع وي. بیګار او نور جبري کارونه له نن وروسته ختم شول. دلته به ډېر اصلاحات راولو. هیواد ته به په نړۍ کې مناسب ځای پیدا کوو. تاسې د خپل دین او هیواد په چارو کې هوښیار او ځیرک شئ. په ډېرې بیدارۍ له خپل وطن څخه ساتنه وکړئ. زه تاسو ټول اهل اسلام او افغان انسان ته خیر ښېګڼه غواړم. زه د افغانستان د اسلامي سلطنت تاج د استقلال او په کورنیو او بهرنیو چارو کې د ازادۍ په نوم پر سر وم او د یو آزاد افغانستان په حیث د دې مملکت د چارو واګې اخلم. لوړه کوم چې د الله جل شانه مقدس کتاب او د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشادات په خپلو ټولو چارو کې د ځان لپاره لارښود ګرځوم او منم.